د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزارت هیواد کې د پټاکۍ او ماشومانو د نورو پلاستیکي چاودیدونکو توکو واردول، تولید او پلور په بشپړ ډول منع اعلان کړی دی. دغه وزارت د اعلان سره سم ګمرکونو ته سپارښتنه شوې چې د دې توکو له ثبت او محصول ډډه وکړي او وارداتي جوپې بیرته خپل اصلي ځایونو ته وګرځوي. د ننګرهار اوسیدونکي سیف الرحمن او فضل کریم هم دا پریکړه ستایي او غوښتنه کوي چې د عملي کېدو په موخه یې باید کوټلي ګامونه پورته شي. اول خو د اسلامي امارات څخه ډېر نړۍ مننه کوو چې دغسې کوم هغه ضرري توکي چې د هغوی مخنیوی کوي، نو دا خو موږ دغه کار ستایو. او پاتې شو دغه د بعضې دوکاندارانو سره چې ګودامونو کې پاتې دي یا کوم دوکاندارونو ورونو سره چې پاتې دي، دوی د خپل همغه ګودام نه بیرته کوم هیواد نه چې دغه توکي راوړي دي بیرته دی واپس کړي. دا ښه پرېکړه ده چې موږ اسلامي امارت د پلاستیکي تمنچې او پټاکۍ او پشنګان سره بند کړي دي. د ننګرهار یو بل اوسیدونکی لیاقت دغه راز وایي د پټاکیو او نورو لوبیزو چاودیدونکو توکو کارول ډیری کورنۍ له ستونزو سره مخامخ کړي او حتی چې ناروغانو ته یې ګڼې ستونزې پیدا کړي دي. که د دې پټاکیو د لاسه چې دی موږ د شپې هېڅ خوب نه لرو او په ښار کې ګڼې ستونزې را پیدا کړي. زیاتره خلک چې دي په کور کې مریضان لري، هواره شپه د پټاکیو د وجې نشي کولی چې خوب وکړي، آرام وکړي، ډېر ناراحته دي مریضان. یوازې نه چې دا هره شپه باید بند شي، اخترونه را روان دي، اختر تیر شو، باید په راتلونکي اختر کې هم د دې مخنیوی وشي. ماشومان دغه پټاکۍ او دغه پلاستیکي توپنچې دا کاروي، د دې وجې زیاتره ماشومان په سترګو لګېدلي دي، د چا سترګې یې شوي دي، ډېر مشکلات خلکو ته پیدا شوي دي. د مسؤلینو په وینا پریکړه د اسلامي امارت د مشرتابه امیر المؤمنین حفظه الله په لارښوونه شوې او که څوک له پریکړې سرغړونه کوي، هغوی به له قانوني چلند سره مخامخ عدلي او قضایي ادارو ته به ورپېژندل کېږي. د پټاکیو ترڅنګ د پلاستیکي وسلو په تړاو په دې وروستیو کې ګڼ شکایتونه موجود وو او ډیری افغانان یې کارول ځورونکي او خطرناک کار بولي.